د حیا کولو اثر او برکت. په امریکا کې یو ښار دی په نوم د ګلاسیکو. په دې کې یو کس اوسېدو، نو هغه ناروغه شو او په روغتون هسپتال کې داخل کړل شو. 3 ورځو پورې هلته داخل و. په 4مه ورځ باندې یوې نرسې ورته وویل چې تاسو زما سره واده وکړئ. هغه ورته وویل چې ولې؟ زه خو مسلمان یم، زما او ستا سره وخت نه تیریږي. هغې نرسې ورته وویل چې زه به مسلمانه شم. پوښتنه یې ترې وکړه چې ولې مسلمانېږي؟ نرسې ورته وویل چې زما په هسپتال کې چې څومره هم ډاکټران دي، ما تر نن ورځ پورې یو کس هم نه دی لیدلی چې هغه د پردي ښځې نه سترګې اړولې وي، ما سوا داستانه. ته زما په ژوند کې اولنی کس یې کوم چې ښځې ویني نو سترګې لاندې کړي. زه چې کله هم ستا مخې ته راځم نو ته سترګې لاندې کړې او ما ته نه ګورې. دومره لویه حیا د ریښتوني دین نه ما سوا بل څوک نشي ښودلی. عبرت. ګرانو مسلمانانو، تاسې واورېدل چې یو مسلمان ځوان چې له حیا یې د پردي ښځې څخه خپل نظر ښکته کړی و، الله تعالی د ده له برکته یوه کافره مسلمانه کړه. او په همدې کتاب کې لیکل شوي چې هغه انګریزي مسلمانې بیا له ځان سره ډېرې نورې انګریزانې هم مسلمانانې کړې. او د حیا په اړه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي حیا او ایمان یو د بل سره تړل شوي دي. کله چې یو له منځه لاړ شي بل هم له منځه ځي. او دغسې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې هر دین خپل ځان ته عادت او اخلاق لري، چې د اسلام عادت او اخلاق حیا ده. او خصوصا بیا د غیر مسلم یعنی کافرانو په هیواد کې چې مسلمانان ځوانان یا خویندې اوسي چې څومره په حیا وي هغومره اسلامي اثر لري او ښه ښکاري.